اسانه کړي په دین باندې څه شي درته اسانه کړي عمل اسانه کړي په دین باندې عمل کول درته اسانه کړي دي نو ته وایې کوشش وکړې د زړه سره لیک ځان پوهه کړه چې ته تر اوسه د تکبیر اوله په حکم نه خبر او مذاهب دي خو څه کړي دي دا د نورم ګمراه کوي دا د نورم د ګمراهي په دروازو باندې نه باسي ځان یو ځای ته ورسوه بیا وایې چې زه دا اوس نه منم او دا نه کوم خو اوس کوم درې نورې پوښتنې درنه کړې وایې ته به بیا ویل چې والله زه خو په دغه ځای کې قاري محترم په بخښنې سره په دې اړه تاسې هغه افغان صاحب سره ډېره خوندوره بیان کړی و اوس د په کمنټ کې لیکلي هسې غاپې صحیح جواب نه راکړي دا د کلیسا مزدوران دي دا د دین مسلې نه دي اخیستې هسې غواړي چې د خپلونه برې خوا لاړ شي یا ګوره د زړه سره موږ نه غاپو او دا غفا د موږ صفت هم نه ده دا غفا د تاسو صفت ده چې هم مورث د سپو په پرېمنځلو کې ده او هم ټوله ورځ کار له سپو سره ده دا عمل د موږ وي نو ته کوشش وکړه دغه سپو سره چې ژوند کوي دغه پیدا د تاسو کار د خپل کار په موږ باندې مه راغورځوئ صحیح ده ورځه اوس لاړ څه اوس اتې که غاپې د کلیسا په دروازه کې کینې بل چیرې کینې زه په خیر پسې دوستان تاسې خلاص وکړئ دا لایف در سره پورته کړئ دلته هغه صاحب راغلی بیا بس په جریان کې موږ تاسې باندې غږ نسو کولی د الله زره شیرینګ پوره کړئ سکرین در سره وټکئ علي فدایي مهرباني علي فدا علیکم وعلیکم السلام خوب هستم قاری صاحب بفرمایید برادر عزیز بفرمایید قاری صاحب چرا تو شعار کافر مگی کی گفت خودتان ما را رافضی و یهودی مگن می رافضی خو رافضی نیستی ما خو رافضی هستم رافضی یهودی مگن کسی که رافضی هست بس چرا خفه میشه که به ما چرا رافضی میگی خود تو رو یهودی مگی یهودی خب اگر آلی ثابت کردم که روافض از یهودیت گرفتن یعنی افکار و عقائدش از یهودیت گرفتنی هست بس برو سیز قاری صاحب ما هم نشان میتم تو هم نشان میتی بچه شما آلی مثلا نشان میتم سیز شما با کدام قرآن ایمان داری؟ همی که با قرآنی که در خانه ماست در خانه شما هست خب آلی امو مهدی شما که 17,000 قرآن بغار برد با امو قرآن چی میگی؟ اوم صحیح هست؟ بله یعنی دو قرآن است نی؟ بله ها دو قرآن شما آلی امی قرآن که مردم ندید و یعنی 1400 سال تقریبا 1200 سال میشه که مسلمان ها را ندید قرآن خداوند متعال نازل کرد که مهدی را پوت بکنه و یا به مردم تعلیم بده مثلا آلی ما قرآن کتابای شما میگه امام شما میگه که اصلی قرآن پیش مهدی هست ما آلی چی رقم فکر و باور بکنم که قرآن اصلی هست یا نی؟ قاری صاحب اگر در مورد چی بحث میکنین که تعریف شده است در پیش اهل تشیع ما دیشب یک چند موضوع را از کتابایتان دیدیم اگر بخوای بیارم براتون ما حزین هستم برادر عزیز آلی یک قدم یک حرف میزنم و میرم کتاب های شما میگه که قرآن 17,000 آیات قرآن که از پیش مهدی هست آلی پیش شما که 6,000 آیات هست و کم بالاتر چه عقیده داری با می قرآن؟ خب اگر در حساب کتاب های من و شما که بیایه 6 جلدش عثمان سختانده سعی کنین او گپی دیگه چیز هست او تحریف قرآن نیست او 17,000 قرآن نیست او قراءات است بله از خدا قراءات و تحریف قرآن شما فکر بکنین او برادر عزیز یک قراءات قرآن هست یک تحریف قرآن هست آلی علمای شما میگه شیخ طوسی کلانترین محدث شما هست و میگه که قرآن اصلی 17,000 آیات است و امام صادق علیه السلام در بحار الانوار در مرآت العقول میگه 17,000 آیات است 17,000 آیات قرآن کجاست؟ قاری صاحب اگر در کتابای خودتان رو توجه کنین دیگه بلیاز خدا سعیز ما قبول دارم کتاب ما کی گفته سعیز قبول دارم در کتابای ما است که قرآن 17,000 آیات است در قرآنش در کتاب شما آمده که عایشه گفته که
سوره نساء 200 آیه است، ولی حالی که میخوانیم 70 آیه است که چقدر است. کجا هست؟ بیارم در هست؟ کتابتان بیارم. بیار زود کو باش. زود کو. خدا بل پاس کس څوک ده؟ بس څوک نسته قاری صاحب جانان ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تصویر می چینج وعلیکم السلام. دوستان تاسو خلاص کوئ لایو د شیر در سر زر پوره کړئ. دا شیرینګ ته کاش ورکړئ. هله زمریان الله زره شیرینګ پوره کړئ. دا سکرین در سره وټکئ. دوه درې مخلص بابیل سره یو ځای سي ان شاء الله د خبرونو پورته کیږي. ماشاءالله 1500 کسان یې. هله زمریان خلاص وکړئ. السلام علیکم قاری صاحب محترم. وعلیکم السلام. کوم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ الله. مسلو ته پوښتنه کوي نو ځکه می تصویر چینج کوو ته قاری صاحب ښکارم. او د ولی خان صاحب راپورته کوم. علي خان صاحب مهرباني تاسو خیر ان شاء الله همداسې مجلس به کوو که خدای کوي زر کوي. علي خب اعتراف ابن ابني يا دقة قريسة يا دقة خب بخوان اعتراف ابني الملقان الشافعي ترى قريسة سيكون توابيب تعريف القرآن. اكيني مشتكت انا قريسة ساك ظلماء تنتهر باش ساك علماء بزرگ اهل السنة ما اقدر بعقل اور اقدر جاهل هستی چیزایی که اخوندای شما را نمیشتکد به ما میگی سیکنین کسی که اینجا سیکنین سخنای بزرگ اهلی نمیشتکد آقاهای شما کتاب به ما بیار همو چیز برای ما نشانه نتی کتاب بیار امام شافعی هست نه یک شافعی یک کس هست یک ملا هست به مذهب امام شافعی خودش امام شافعی نیست بلی از خدا خب کتاب انا قريت ذاك ده زير كتابات المزن قبل ناظرين كتابات انا نه ये किताब اول किताब ما نس اگر مرد هز هم किताब بری ما نشان بیتی مثل که ما نشان میتم ما किताब اصلی به ما نشان بیتی د گوگل برو امی किताब بری ما پیدا کو برو حالی یک اسکرین نشان ده که اوم نمیتونی که نامش بگیرید